خلک سوالونه کوي لکه شیطانان تړلې شوي دي نو دا ګناهونه خلک ولې کوي او دا ګناه ولې یوازې په تا باندې شیطان کوي ټوله پړه په هغه ورچوي او ته لکه چې ډېر د بزرګ بچی که نه شیخ جنید بغدادي ته خو بیخي ګناه نه کوي یوازې شیطان خو خلکو باندې ګناه نه کوي ته وګورې شیطان یې وتړلو زه خو ډېر ښه سړی یم خو د هر څه ما باندې شیطان کوي نه ته اړو ښه سړی نه زه اړو ښه سړی نه یم ما سره زما نفس لګېدلی چې شیطان نه وي زما دا خپل نفس د شرونو نه ډک دی زما دا نفس د شرونو نه ډک دی دا په خطبه کې مونږ نه وایو په هره خطبه کې به نبي علیه السلام چې الله موږ خپل نفس د شرونو نه وساتو د دې نفس کنټرول په دې میاشت کې پکار دی شیطان خو وتړلی شو خو دا ستا نفس وتړه دا تکړه کا دا سرکش اس دې کې واګې واچوه نو دا میاشت اصل کې زمونږ د نفس د تربیت لپاره چې دا یو څو فوټه بدن کنټرول کا دومره قرباني دی ورکړه دومره ته تیار شو دا غټه قرباني ده ګوره چې د سار نه ماښام پورې تا ته الله وایي مه خوره خوراک مه کوه تېر نه کې قرباني ورکړې که الله دې قبوله کړي ټولو نه مسکه مسکل نه کې سره د دې که ته په کمره کې یوازې مې دومره تقوا پتا کې شته په دې د الله شکر وباسه الحمدلله ووایه چې دومره تقوا پتا کې شته چې زما الله وایي دا خوراک ښه حلال دی خو د سهار نه ماښام پورې مه خوره دا څکل ښه حلال دي د اوبو خو مې څکه ماښام پورې چې دا دومره پورې کنټرول شوي دا یو ټریننګ شه د دې چې دې الله تا ته وویلې چې دا حلال مه خوره او مه څکه نو چې ته د حلالو نه ځان بندې د الله په اډر نو حرامو نه خو خامخا ځان بند که که نه که په دې راز پوه نه شئ زما په دې خبره ډېره جوره وه چې الله رب العالمین موږ له دا ټریننګ راکوي چې حلال مه خورئ دا بیبي دې حلاله ده خوراک حلال دی دا څکل حلال دي خو ځان ترې وساته دا تربیت دې دپاره دی چې نن ته زما په حکم د حلالو نه ځان ساتې نو ای بنده دقه شان ځان د حرامو نه وتړه همیشه دپاره په دې باقي 11 میاشتو کې دا به ستا ټریننګ شي نفس په دې کنټرول شي نو دا رمضان زمونږ د نفس د تربیت میاشت دا موږ سره چې کوم خپل سرکشه اس دی په دې کې د واګو اچولو میاشت چې دې کې موږ واګې واچو دا موږ کنټرول کو زما محترم